ستړي مشي خوار مشه خلاص ستاسو نوم دی زما نوم اسمت دی او د کوم ځای د سیرای کلی چارباغ سیرای دا نن د پروګرام چې کوم دی د ښاغلي میرمان د ناظم اعلی جوړېدو په خوشحالۍ کې دی ته څه ویل غواړې میرمان میرمان ته زه چې د زړه د کومې نه مبارکي وایم او د هغه ټولې کابینې ته مبارکي وایم او ډېر یعنې تنه توقع ساتم چې د خلکو په دغه باندې به پوره انشاءالله دغه کېږي او د خلکو کارونه د خلکو ستونزې دا به چې دن انشاءالله مورئ او زه ته یو پیره بیا چې د مبارکي ورکوم الله ډېره مننه زه امیر رحمان ته د ډسټرکټ ناظم اعلی جوړېدو باندې مبارکي ورکوم او هیله لرم چې دی به د پارټۍ او د ثوابۍ د ټولو خلکو ډېره خدمت کوي او خلکو ته ډېر زیات توقعات دي او امید لرو چې د خدای خدمتګار زوی دی انشاءالله خدای خدمتګاري به کوي ډېره مننه مهرباني هغه نه پښتو نن دا غونډه یې وکتې را د ایمل ولي خان خبرې دې واورېدې د پښتنو نورو مشرانو خبرې دې واورېدې د نننۍ غونډې په اړه دې څه تاثرات بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټولو کتونکو ته ما طرفه د زړه د کومې السلام علیکم ډېر ښایسته پروګرام وشو او ایمل فرست ټایم باندې موږ په پولیټکس فیلډ کې ما خپل ځان ولیدو زه ډېر زیات متاثره شوم اصل کې د اسف زرداری زوی بلاول بټ هم انټر شوی دی خو دا هغه کې ډېر چینج ده د ګراس روټ لیول سیاست کوي او زما ته زړه مطمئن شو چې د باچا خان په کور کې د ولی خان په کور کې د پښتون د قوم د پښتون یو نوې سپاسالار د ایمل خان په شکل کې موږ ته ملاو شو غونډه یې خوښه شوه ډېر زبردست او ډېر ښایسته کمپیرینګ نظر به تاسو مو کو او ډېره مننه